درتاني ولي مزولي دوڑلا سنا دا محال دے خدایا پا مگ وکڑی رحمتنا دا محال دے خدایا پا مگ وکڑی رحمتنا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدر لیدونکو د وچ روډي پروګرام دوهمه هڅه الحمدلله نن موږ په وچه خوړه کې دیش کورنۍ د لپاره د وچ روډي لړۍ پیل کړه. د 13 ورځ موږ په بازار کې د 500 نفر د لپاره دا لړۍ پیل کړې. الحمدلله نن وچ خوړه کې شیرین جان چې موږ ملګری او د لومبۍ مالک دی ځانګړي مننه پرې کوم چې په دغه برخه کې د خپل همکاري سره کړي. دغه دیش کورنۍ د موږ او د ترمنځ دي چې نیمه کړي او یو څه برخه یې مونږ کړي ځانګړې مننه پرې کوم. کورې ودان دغه لړۍ پیل شوله د مونږ قرارداد لاسلیک شولو مونږ سره اوس یې عملاً به دغه نفر راځي د وچ ډوډۍ پروګرام سره له اوسه نه ورته پیلي. قدر لیدونکو دغه دی تر لومبۍ راورسېدلو. زما خورګانې ګورئ زما دغه یتیم بچیان ګورئ وچه خوړه کې دوی د لپاره پروګرام پیل شول او دوی به هره ورځ راځي لس ډوډۍ به دوی ته ورکوي. نور دوی اړ نه دي چې په کور کې ډوډۍ ته وزروېږي یا ډوډۍ چا ته په کور باندې وړو واخلي یا د وړو تړو ته وزرېږي. د دوی ټول مصارف تر اختر شپې پورې موږ په غاړه اخلو. دوی به راځي دلته به لس ډوډۍ ورکوي هره ورځ به دغه دوی دپاره تر اختر شپې پورې شروع وي. موږ عملاً دغه پروسه شروع کوو. هغه چا چې په دې برخه کې همکاري کړې کورې ودان الله پاک دوی ته پوره اجر ورکړي. خدایا پا مونگ وکڑی رحمتنا درتانی ولی مزولی دوڑلا سنا دا محال دے خدایا پا مونگ وکڑی رحمتنا دا محال دے خدایا پا رحمتنا زار دشوان اڑتیا ویران غواړي دا محال دے خدایا پا مونږ وکړې رحمتنا دشوان اړتیا ویران غواړي دا محال دے خدایا پا مونږ وکړې رحمتنا واړه بچیان په کور کې کړي راته ویرونه. قدرمن لیدونکو دا چې زما خواته خویندې دي نه غواړي چې هغه په دا ویډیو کې موږ راولو. نو دغه پروګرام پیل شو په وچه خوړه کې 10 نفرو ته هر ورځ 10 نفر راځي دلته به وچ ډوډۍ ورکوي او کورو ته به وړي. دا خپرونه په همدغه ځای پای ته رسوو. تر بلې خپرونې ښې چارې او ښه وخت. دا محال دی خدایا په مونږ وکړې رحمتنا دا محال دی خدایا